یو حدیث کې راغلی دی او دا ډیر دی یری حدیث دی زویم کننی یو سړی ووري او عمل پیو کی د ارمان نه بچي حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله راوړی دی کله چې حساب وشي ټول عملونه وشي ولیکن په پریشانات په بندگان نه پوری وتی دغه ځکه بل رب العالمین دا بندگان راټول کی او فیاتهم الجبار په دې ځکه بل رب العالمین دی بندگان وترش او فی سورۃ غیر سورته التي فيها راوه پدس شکل کې بل رب العالمین راشي چې په دې شکل کې دی بندگان الله رب العالمین مخکې نه دی لیدل په یو بدل شکل کې بل رب العالمین راشي او الله بوي انا ربكم زستا سربما نو دا انسانان بوي فيقولون انت ربنا دا انسانان بوي چې الله بالکل تسمنګ ربه نو الله رب العالمین بورتوي هل بينكم وبينه آية تعرفونه آية استاسو د الله په مابین کې کومه نخښته چې په وی پیژنئ دا بندگان بوي چې الله بالکل نخښته دي اصحاب پندې دا قران کې الله تعالی مونږ ته ویلي دي يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فاغه ورشه رب العالمین په پندې ښکار کی او دا بندگان به سجدي ته وروبلي وی الله تعالی پندې ښکار کړي سجده ته وکړو وی فيكشف عن ساقه الله رب العالمین په پندې ښکار کی وی فيسجد له كل مؤمن فدغه ځکه به ار مؤمن سجده وکي صرف کافر به سجده نشي کوله او يبقى من كان يسجد لله تعالى رياء وسمعه هغه انسان به پادشي چې په دې دنیا کې د ریا سجده لرب العالمین ته کړی دا کافر دا منافقان دا ریاکار براشي زور به وکي کایما یسجد چې رب العالمین ته سجده وکړو په حدیث کې فیعود ظهره طبقه دا شبه د سی وتختشي زور بکای هو لیکن راټټې دی بندش دوی به وایي چې الله موږ له توفیق راکړي چې موږ سجده وکړو ته الله رب العالمین به ورته وایي وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون په دنیا کې مله توفیق درکړي ولیم سجدي نه کوله ولیم د ریا د وجنه سجدي کوله ځان خودري د وجنه سجدي کوله نو موږ به دعا وکړو چې اللهم اجعلنا من الساجدين في تلك الساعه يلا په دغه ټیم کې موږ له سجدي وسراکي يلا د عشام اسی وتختکه مو زمورونو د مخده تیار رب العالمین موږ تاسو له جون راکړل دی په دې ټیم کې توبه استل بکار دی او خالص الله د سجده لګول بکار دی کافر انسان په دغه ځکه جدا شي او مؤمنان انسانان به جدا شي